د پاکو اوبو نشتون د هغو ستونزو څخه دی چې ډیری هیوادوال ورڅخه کړیږي. په همدې موخه د کلیو او پراختیا ریاست په چوکاټ کې د NCA مؤسسې په همکارۍ د خوست مرکز اړوند پاسپیران، کوټکي او اسماعیل خیلو مندوزیو په کوچخیلو کلیو کې د لمریزې برېښنا پر مټ د صحي اوبو شبکه جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د یاد مؤسسې مسؤلینو په وینا په یاده شبکه 14.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. په درې کلیو کې واسبل خیل مندوزیو کوچخیل کلی او د مرکز 2 کلی و کوټکي کلی او پوسټ پیرون. دغه نه جمله تقریبا 550 په میله کورنۍ مستفید کیږي چې په درس کلی کې په هر کلی کې تعداد تقریبا 130 او 300 کورنۍ مستفید کیږي. د کلیو پراختیا ریاست مسؤلینو د صحي پاکو اوبو په برابرولو کې د خوست اوسیدونکو ته اطمینان ورکوي او زیاتوي چې نورې پروژې هم په پلان کې لري. په خوست کې لرې پرتې سیمې یا په د هیل مرکز کې ډیر داسې صحیح شته دي چې په کې د واش پروګرام صحي اوبو ته ډیر اشد ضرورت ده. ان شاء الله 2023 کال لپاره د انکشاف دهات ریاست او کوم پلان پروګرام مو جوړ کړی ده د وزارت سره او مشرح کړی ده، همداسې د نورو مؤسساتو سره مشرح کړی ده یا مو څومره سرویګانې کړي دي. نو ان شاء الله څنګه چې 1402 کال کې موږ دومره لاسته راوړنې د انکشاف دهات ریاست کړي دي او آینده کې ان شاء الله خوستنیشتو ته او ټولو ولسونو ته د یو توازن یو متوازن انکشاف پلان دی به ټولو ولسونو ته ټولو ولسوالۍ ته کار کوو. د سیمې اوسیدونکي چې د صحي اوبو له نشتون څخه کړېدل اوس ورته د پاکو او صحي اوبو زمینه برابره شوه. دوی له حکومت څخه د دا ډول نورو پروژو د تطبیق غوښتنه کوي. ډېر د افتخار او د خوښۍ ځای دی چې موږ د کلي د څښلو د اوبو شبکه افتتاح شوله او د استفادې وړ وګرځېده. په راتلونکي کې هم موږ غواړو چې د راتلونکي پروژې هم داسې تطبیق شي لکه دا چې تطبیق شي. پخوا موږ ډېرې ستونزې لرلې، خلکو په لرې پرتو منطقونه په هغه کې اوبه راوړې په زیړ بشکو کې یا داسې ټانکر به راته نږدې کورو والا به هم بشکې ورته رابسلې او 15 یا 2 روپۍ به یې اخیستې. د یادولو ده چې له دې وړاندې د اوبو رسولو آمریت په خوست ښار کې د هټیوالو لپاره د پاکو اوبو رسولو زمینه برابره کړې وه.